مولا علی قاری رحمه الله مشهور حنفی عالم دی د دې مرقات المفاتيح شرح د مشکات چې کوم دی په دې کې یو واقعه راوړې ده ډیره ناشنا او د عبرت نه ډکه واقعه ده او د رسول الله د هغه حدیث په تشریح کې دا واقعه راوړې ده چې د الله رسول فرمایي اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار او صورته صورة حمار وی ای هغه سړی دی نه یریږي د الله رسول فرمایي د دې خبرې نه چې دا په مونځ کې د امام نه مخکې خپل سر اوچتوي د دې خبرې نه یریږي چې الله د ده سر یا د ده شکل د خر د شکل په شان جوړ کړي ډېر خطرناک حدیث دی هیڅ کله ګوره د امام نه په اوچتوالي کې مخکېوالی ونه کوي چې ګینې امام تکبیر نه مکمل کړی او ته مخکې اوچت شوی د الله رسول ویلي دي هغه سړی دی د دې نه ویریږي چې څوک د امام نه مخکې خپل سر اوچتوي چې الله د هغه سر د خر د سر په شانتې جوړ نه کړي یا شکل د خر د شکل په شان جوړ نه کړي نو دی حنفي عالم په دې مشکات شرح کې دا واقعه راوړې ده وی په دې دمشق کې یو شیخ خپل شاګردانو ته به د حدیثو درس بیانول ډیر وخت وشو دا شاګردان به د سره ناستو خو ده به د حدیثو درس د پردې نه شاته بیانول په منځ کې به پرده ځوړنده وه او د شاګردانو دا خواهش چې د استاد سره نږدې کینو دا استاد وینو د ده خدمت وکړو څه وخت کې د شاګردانو اصرار وکړو چې استاد جي ډیر وخت وشو ستاسو دا مخ مبارک هم نه دی لیدلی موږ ته لږ دیدار وکړئ زمونږ خواهش دی چې تا وینو هغه ورته ویلې د دې نه تېر شئ داسې مه کوئ زه دې ته نه یم تیار چې تاسو ته خپل شکل وښیم بار بار اصرار تر دې چې دا استاد یې مجبوره کړو دې خبرې ته او دا شاګردان په زورور شو مجبور یې کړه دې ته چې دوی ته د خپل شکل مبارک وښیي وایي چې کله یې پرده لري که د هغوی هغه شیخ الحدیث استاذ وی نور ټول د انسانو خو به هر حال شکر د خرو دا سر د خر په شان جوړ شوی وی حیران شو شاګردان چې استاد یې دا څه قیصه ده دا ولې دا په تا باندې څه شوي دي دا ولې دا شکل د خر په شانتې دی وی طالب علمانو ګورې د محمد رسول الله په احادیثو باندې تجربې چېرته ونه کوي وی ما د رسول الله دا حدیث چې کله واورېده اما يخشى الذي يرفع رأسه فوق الامام قبل الامام ایا هغه سړی دی نه یریږي چې د امام نه مخکې په مونځ کې دا د خپل سر اوچتوي ان يجعل الله رأسه رأس حمار او صورته صورة حمار چې الله سبحانه وتعالی د دې سړي سر یا شکل د خر د شکل په شان جوړ کړي وایي چې کله ما دا واورېده نو ما تجربه په دې وکړه چې راځه د دې امام نه مخکې سر اوچت کړه پرېږده چې الله دې دا ستاسو سر د خر د سر په شانتې جوړ کړي وایي چې کله مې تجربه وکړه د محمد رسول الله په دې سنتو باندې الله سبحانه وتعالی زما د دې شکل نه د خر شکل جوړ زما محترمو د محمد رسول الله یو سنت ډېر قیمتي دی ګورې دا سنت راونیسئ دا دې سینې سره ولګوئ